څلور وعدې د الله سبحانه وتعالی په قرآن کې. زه پوهېږم ډېر خلکو وعدې کړي دي او خپل وعدې ماتې کړي دي، او دا په خپل ژوند کې په هر میدان کې په هر ځای کې تاسو لیدلي دي او دې شهادت هم ورکړی دی. خو په دې پوه شئ چې الله سبحانه وتعالی خالق دې کائنات وعده وکړي خپل وعدې نه ماتوي. نو هغه څه وعدې دي؟ نمبر 1 ما په یاد وساته زه به تا په یاد ساتم. نمبر 2 که ته چې ته شکرګزار یې زه به تا ته نور هم درکم. ما باندې आवाज وکوه زه به تا ته جواب درکوم. او نمبر 4 چې زه به دوی ونسوځوم تر څو پورې دوی توبه وباسي او د الله سبحانه تعالی معافي وغواړي د خپل ګناهونو لپاره. یقینا چې الله سبحانه تعالی خپل وعدې پوره کوي.